د فوټسال 18 کلن لوبډله د اسیایي سیالیو له اتلولۍ ګټلو وروسته هیواد ته راستنه شوه. د فوټسال 18 کلنو کم عمره افغان ملي لوبډله د نویو ځوانانو دریم پړاو اسیایي سیالیو کې له اتلولۍ ګټلو وروسته نن هیواد ته راستنه شوه چې د هیواد ورزش ادارې رهبرۍ او هیوادوالو له لوري تود هرکلی وشو. د دې لوبډلې د ښه راغلاست په مراسمو کې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست مسؤلینو، چارواکو، ورزشکارانو او ګڼ شمېرو هیوادوالو ګډون کړی و. د ورزش ادارې عمومي رئیس مولوي احمد الله وثیق د دغې سترې بریا د مبارکۍ ترڅنګ ژمنه وکړه چې د لوبغاړو لپاره به یوه بله ستاین غونډه هم جوړه کړي چې مادي او معنوي جایزې به ورته ورکړل شي. افغان لوبډلې د دغو سیالیو په ګروپي پړاو کې پرله پسې ازبکستان، بحرین او چین ته ماتې ورکړه. دغه راز په نیمه پایلوبه کې تایلینډ او په پایلوبه کې د ایران پیاوړې لوبډلې ته د 1-2 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او په لومړي ځل یې د دې سیالیو اتلولي وګټله. یادې سیالۍ د بحرین په کوربتوب د 8 هیوادونو په ګډون په 2 ګروپونو کې د تیرې میلادي میاشتې په 23 نیټه پیل شوې وي چې 1 اونۍ یې دوام وکړ.